د لوی او مهربان خدای په نامه. قدرمن اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن بیا د یو نوي عنوان سره ستاسو په چوپړ کې یم. خدای دې وکړي تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د لرغوني پښتو ادب په پرمختیایي یون کې د ښځو برخه. که چیرې موږ د پښتو شفاهي ادبیات مطالعه کړو، نو د دغو شفاهي سندرو په جوړولو کې د ښځو برخه د یادونې وړ ده، او ډېرې زیاتې دغه ډول شفاهي سندرې د پښتنو کلیوالو ښځو جوړې کړي دي. خو څنګه چې د دغو شفاهي سندرو ویونکي زیاتره نه دي معلوم، نو په دې اساس موږ د دغسې هنري ذوق خاوندو ډېرو ښځو له نامه نه یو خبر. خو کله چې د پښتو د تحریري ادبیاتو مطالعه کوو، نو د 9مې هجري پیړۍ په اواخرو او د 10مې پیړۍ په اوایلو کې موږ د ځینو پښتنو ښځمنو له نومونو سره مخامخ کېږو چې په پښتو ژبه آثار ترې پاتې دي. د دغو ښځو آثار موږ ته دا هم راښیي چې دغه وخت د پښتنو په ځینو کورنیو کې د ښځو باسواده کېدلو ته توجه کېدله، او داسې ښکاري چې دغه مهال ځینو پښتنو ښځو ته دا حق ورکوه چې سواد زده کړي، د دیني علومو زده کړه وکړي او د مدارسو ځینې نصابي منظوم او منثور کتابونه ولولي. په دغو باسواده سوو ښځو کې به که کومې یوې د لیکوالۍ او شعر ویلو استعداد درلود، نو دې خوا ته به یې هم توجه کوله او په پښتو به یې ځینې آثار اړول او یا به یې نظمول. دغه آثار زیاتره اخلاقي او دیني تبلیغي رنګ لري. د دغو ښځو لخوا د دغه ډول آثار تالیف او ترجمې ته توجه به د دوی د همدغه دیني تعلیم نتیجه وي، او د همدغو تعلیماتو تر فکري اغیز لاندې به یې د دیني تبلیغي او اخلاقي آثارو ایجاد او ترجمې ته هڅه کړې وي. که نه وي د پښتنو کلیوالو ښځمنو لخوا یې چې کوم شفاهي ادبیات ایجاد سوی وو، زیاتره لیریک او غنایي رنګ لري. هغه ښځمنې چې آثار یې د پښتو په لومړۍ ادبي دوره کې د مطالعې ځای لري 3 تنه دي. په دغو ښځو کې لومړنۍ یې زرغونه کاکړه ده، چې غالباً به د 9مې هجري پیړۍ په 2مه نیمایي کې زوکړې وي. دا میرمن د کندهار په پنجوایي کې اوسېده. پلار یې ملادین محمد کاکړ نومېده او دا خپله د سعدالله خان نورزي ماینه وه. د میرمنې په 903 هجري قمري کال د سعدي رحمت الله علیه بوستان په پښتو نظم ترجمه کړی دی. د پټې خزانې روایت دی چې د دغې میرمنې د بوستان له ترجمې سربیره نور اشعار هم ویلي وو. د زرغونې د پښتو بوستان یو حکایت پټې خزانې راوړی دی چې زه یې څو بیته دلته را اخلم. اورېدلې مې قصه ده چې له شاتو هم خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ونه رویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې و رویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تېرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ، بایزید په شکر کښو سو د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور. دا د پوهانو په وینا دا ترجمه ډیره غښتلې او زرغونه د سعدي بوستان د ترجمې بریالۍ راوتلې ده. د پښتو ادبیاتو په لرغونې دوره کې د زرغونې پښتو بوستان لومړنی اخلاقي اثر دی، او تر دغه اثره د مخه موږ په پښتو ادبي اثارو کې دغسې د اخلاقي مفاهیمو لرونکي آثار نه لرو. او هغه د استاد حبیبي خبره، که چیرې موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي ویناو خاوندان سره بیلوو، نو زرغونه له خپله پښتو بوستانه سره د دې ډلې په سر کې درېږي. له دې سربیره د فارسي ژبې نه پښتو ته د ادبي اثارو د ترجمې تاریخ هم د زرغونې کاکړې لخوا د بوستان له همدې ترجمې څخه پیل کیږي. تر دې ترجمې د مخه موږ ته بل داسې اثر نه دی معلوم چې له فارسي ژبې څخه دې په پښتو ترجمه سوی وي. زرغونه کاکړه سربیره پر دې چې د پښتو شاعره او مترجمه وه، د دې ترڅنګه دې بل هنر هم درلود، او هغه دا چې نوموړې ډیره ښه خطاطه هم وه.
بله میرمن چې موږ یې باید په زرغونې کاکړې پسې آثار په دې ځای کې مطالعه کړو هغه رابعه ده. دا رابعه د پټې خزانې د لیکونو سره سم د ظهیر الدین محمد بابر 937 هجري قمري مړ د زمانې شاعره وه. په کندهار کې اوسېده. د اشعارو دیوان یې درلود. د دې شاعرې دغه لاندې رباعي پټې خزانې راوړې ده. آدم یې ځمکې وتراستون کا، په اور د غم یې سوی لرمون کا. آدم یې ځمکې وتراستون کا، په اور د غم یې سوی لړمون کا. دوزخ یې روغ پر مخ د ځمکې، دوزخ یې روغ کا پر مخ د ځمکې. نوم یې د هغه دلته بیلتون کا، نوم یې د هغه دلته بیلتون کا. له دې یوې رباعي پرته د دې نور آثار موږ ته نه دي معلوم، اما له دې یوې رباعي څخه یې هم د وینا قدرت ښکاري او دا راښیي چې رابعې به په خپل دیوان کې عشقي موضوعات په خورا ادبي نزاکت او لطافت بیان کړي وي. درېیمه میرمن چې په دې دوره کې د مطالعې ځای لري هغه نیکبخته ده. دا میرمن نیکبخته د شیخ العادات لور وه چې پلار نیکه یې په شنغر کې اوسېدل. نیکبخت یې په 951 هجري قمري کال له شیخ قدم سره واده وکړ. میرمن نیکبخته زاهده، پرهیزګاره او عالمه ښځه وه. نیکبخت یې په 969 هجري قمري کال د ارشاد الفقراء په نامه یو کتاب لیکلی و چې 3 ټوټې ترې محمد هوتک په پټه خزانه کې اخیستی دی. د یوې ټوټې څو بیته یې دا دي: په زړه شاد سه ای مومنه، په ظاهر په باطن سپینه. ظاهر زهد په اخلاص کړه، په زړه ټینګ سله یقینه. شکر صبر په هر حال کړه، شکر صبر په هر حال کړه. خود نمای مسه خود بینه، خود نمای مسه خود بینه. د میرمن نیکبختې لاسته راغلي منظومې ټوټې تبلیغي رنګ لري او نصایح او پندونه یې په دې اثر کې وړاندې کړي دي. که څه هم د نیکبختې ارشاد الفقراء د ادبیاتو له اوسنیو معیارونو سره سم ادبي ارزښتونه نه لري، خو دا چې موږ تر دې کتاب د مخه دغسې تبلیغي اثر نه لرو، نه ځکه موږ دغه اثر او نازمه یې دلته راوړل. د نیکبختې دغه اثر د پښتو د لرغونو منظوم آثارو د موضوعي وضعیت په ښوولو کې مرستندوی ثابتېږي.